کاکل مې صحیح واغسو کنه ښه دی ښه دی په سر نه کړم دا خو ډېر وړوکی دی که اوکې راځه راځه بل بېرته واخلو سړی او درته یې اخلو خو ګټلي دي نو تاسې ولې چې هغه کوئ خبره به صحیح ده کنه چې سړي ساه نه دی ورته مور دې ژوندۍ ده الحمدلله چې مور پلار ده خو جنت دي دواړه بالکل او چې دې ورته واخیستل که نه مور ولې نه یار چې دې ورته واخیستل زه خپل درخ کاروبار کوم جوړې مې ورته واغېستې جامې مې ورته واغېستې یو دوه بیزې مې څه ورته سیلې ویلې دغه مې ورته واغېستې قرباني به کوئ د خیر انشاءالله انشاءالله ښه څنګه کې ماته یو جوړه چک کالي نه کې تا ولا دکانونه بندي کنه دکانونه بندي ښځه یو ساعت راته ډالۍ که زه ساعت کوم دی خوښه ده چې کوم یو ښه هغه راته راکړه دغه والا کنه او سودا دې کړې ده که نه ده څومره دې وکړه 2.5 مې کړي 2.5 او ګټه به دې څونه یې پکې ګټه به 1100 یا 1200 ګټه پکې خو 2.5 کې د 1100 ګټلې دي سلام علیکم سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د لوی اختر د لومړۍ شپې دغه ښکلاګانو ته تاسې ټول په خیر راغلی درنو ملګرو دا د جلال آباد ښار دی او د جلال آباد ښار اړوند بیا د مخابراتو چوک نه تر تالاشۍ چوکه پورې دغه ساحه ده کوم چې صرف د پیر او پلور لپاره دولت وقف کړې ده او دغه لارې بلاک کړې د دې لپاره چې زموږ هیوادوالو ته اسانۍ وي او د دې فرصت څخه ګټه واخلي درنو ملګرو موږ هم راغلي یو چې نن دلته خپرونه وکړو او دغه انځور تاسې در واخلو او تر تاسې ورسو دا زموږ مسؤلیت دی چې تاسې له هیواد سره وصل پاتې کړو درنو ملګرو راځئ نن په دغه ښار کې ګرځو بېلابېلو ځایونو کې او دغه ښایستونه راخلو تر تاسې رسو نو چړې خو درنو ملګرو ګورئ که نه دا هغه چړې دي چې د خیره سره به ابراهیمي سنت به موږ ادا کوو نو مجاهده دا دې واله کیمره او دا دې ته زه به دا چړې وګورم بھائی صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خاص دی خیرت دی نوم مبارک دی محمد سلیم محمد سلیم څنګه دي چړې څنګه دي ولا چړې خې چړې دي سوان هم بګشته کمانې هم بګشته سوان کم یو دی سوان دغه دی ورو دا په څو دی دا 1.5 سل روپۍ دا په 1.5 افغانۍ ده بالکل 1.5 سل او دې باندې غواله لیږي بالکل 100% او په څه لپاره کم یو اخیستی شو په څه لپاره بیا د بلیډ چړې در کومه پالشداره پالشداره نه کوي تورېږي به نه او قیمت یې څو دی قیمت دغه 1.10 روپۍ 1.10 دا ښه دی که هغه دا په خپل ذات کې ښه دی هغه په خپل ذات کې ښه دی نه اوس یې ته خپل کور ته وړې کم یې زه خپل کور دپاره جوړم بلیډ وړم بلیډ دا تیز هم دی که دا نه تیز هم دی ځکه داسې تیز ښکاري یعنې چاړې په یعنې په څه پې حلالېږي 100% په څه کې جغوا پې حلال کا اوښ پې حلال کا انشاءالله دا خو بلیډ دی دا خو ټیم نه دی یوازې چرګه پې ما حلالو چې هغه نه حلالېږي دا خو وړې دي هغه پکې نه حلالېږي غټې پې حلاله وه نو غټې څه شی پسه پې حلال کا غوایه پې حلال کا اوښ پې حلال کا څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی شکر دی د خدای نه راضي اختر ورځ د سبا د خیره سره انشاءالله او دا شپه یې ده څنګه سودا مودا دې کړې ده دا شکر دی الحمدلله گزاره کوي بالکل 100% او کالي مالي دې ورته کړي دي که نه کالي مې ځان ته هم کړي وروره اختر ته مې کړي اختر ته مې هم کړي بچو ته مې هم کړي ها ماشاءالله ماشاءالله او قرباني به کې د خیره قرباني خو څه کالي نه انشاءالله بل کال دغه د الله رضا انشاءالله یعنې ما ورته یو شی انشاءالله ما ورته یو شی الله تعالی دې وسه راکړي چې کال د دودو وکړو انشاءالله ولې نه کور دې ودان څه امر خدمت بس مننه موږ ته کور لپاره چړې مالي لګي قرباني چې نه کې په چړو څه کوو بس بیا صحیح ده څنګه یې دې کیمرې ته خو لږ وګوره چې کیمره دې راواخلي نوم مبارک دې څه دی نوم سبحان الله دی سبحان الله د کوم ځای بسود بسود ولسوالۍ بسود کې د کوم ځای بسود کې د کوم ځای بسود کې د هغه تعمیراتو یې څه وخت راغلې تعمیراتو نه تعمیرات نه نن راغلو خاچې د چی خرڅې مشابه خرڅو خبرې چې د اختر شپه ده نن او که خبر نه خبر هم سل پیسه خبرې نو بیا ولې دلته ناست یې ولې کور ته نه ځې هغه کار کوم کار کې ښه آفرین شاعر وایي که نه همت کوه خواري کوه په نره یې کوه ژوند حق د زندګي کوه په نره یې کوه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره راځئ درنو ملګرو مخکې ورځو د خیره سره او څه چې انځورېږي هغه به تاسو ته در رسو وروره څنګه یې ژوند چارې دې څنګه دي 4 و 5 4 و 5 او که 5 و 6 ډېره مننه ساعت دې واخیستو که اخلې اوس خپل مې دی خپل دې دی ښه زه خو ساعت هم نه لرم لاسونو ته خو ګورې که نه ولې نه ګورو ته خالي بالکل مړوندونه خالي دي
بنگړي پکې واچو کنه نو نارینه بنگړي اچي پروانه کې نارینه نشته ولی بنگړي نارینه اچي هغه نور واچو کنه نه ډیرو خیر دی ماشاءالله وای بنگړي واچو ولی واچو ما یو نارینه بنگړي یو خزینه بنگړي نارینه بنگړي دی ځوانانو پلاس کې یو راته وخه صحیح دی دا سات زور دیم سات راکه کنه دا بنگړي واچو موږ لغمانه ته بنگړي وایو کنه موږ لغمانیان وای بنگړي وای او کنه مکه وګورانو لغمانیان په بخاری یو دا ټول دنیا ګوري ټول لغمانان دي ها ز سات راکه ز سات واخلا دا بسو دی دا خو موږ خرڅو یو نیم سل لپاره یو نیم سل روپۍ اما ته بسو راځي تا د 200 روپۍ تا د 200 روپۍ یو سلاتیا ها دا ولا خسته دی دا بسو دی دا بیا 200 روپۍ 200 تا د بسو در کړو پیسې نه درکې څه مې یادان کړو ایسه واخله ولی چا ډاره مجاهده چا ډاره یو دانو ته قربان کور دی ودان ډالې را کړل راته صحیح دی لاړو د نوروره الله دې ملش ها کوم یو کوي خبرې کې څه وې ها خبر وکړو ته که خبرې وکړې زبر ته ما سره مرکاو کنه ته ما سره څه وې ما بګي پښتنه احوال پښتنه وکړه څنګه احوال پښتنه مونږ ته اختر شپه دا څنګه دا اختر شپه څنګه ده ها زه کنه تاسو زه کنه چې کوي اختر شپه څنګه سره یو شیر ورته ډالې ولګي سره کنه یو شیر باول درته ډالې کی څنګه یې شکر دی ژوند چارې دي څنګه دي شکر الحمدلله نوم مبارک دی ایمل محمد زه ایمل محمد زه د کوم ځای د بیسودو د بیسودو ها څنګه د کار روزګار دي څنګه د کار روزګار کې کار روزګار نه کوم بس مطالبه مخبله مطالبه د ماسل کې مطالبه مطالب د سویم سنه د دولسم سنه څه زده کړې دي کنه خامخا به زده کوم د ریاضي کې یو پښتنه درنه کوم ریاضي کې یاره بيخي پښتنه ونه کې خبري او جیولوژي کې جیولوژي او بیولوژي کې چې پښتنه ونه کې خبري او جغرافیا کې مې نه خي د افغانستان مساحت درته معلوم دی د افغانستان مساحت یاره ریاضي تانه د یاد کړی بیولوژي تانه د یاد کړی جیولوژي تانه د یاد کړی جغرافیا تانه د یاد کړی ته ولې زی مکتب جیولوژي کې چې د ماتماتیکي ډبرې دي اصولي ډبرې دي دغه ډبرې موږ ذکر دي د امریکا لاټري راوړي ها امریکا لاټري راوته د امریکا وو د خیر کله زی بس وخت راکړه چې خپل وخت هم پوره شي ان شاء الله ورو دا خو ډېر خسته وطن دا ولې په شاته پریدي دا وطن خو د مور حیثیت لري وطن خو نه پریدم ان شاء الله چې جوړ شو بیا ورته راځم خو چې تی جوړ نه کې څوک جوړي په الحال په کار نشته کنه ته ځوان چې تی نه جوړې بل څوک به جوړ کې امریکایي راځي خامخا چې تی جوړ نه کې جوړ لګم دا خبره صحیح ده یو بل د باید 10 ورکو چې دا وطن جوړ کو چې اوس په کار نشه مجبور هم د خپل بیکارتیا د لاس خپل وطن پریدم نن دا ځوانانو ګوره دا څومره خسته ځوان دل د ناس کار روزګار ځان خامخا همت دې کړه دا کنه چې اوس ته ولې همت نه کې همت کوم چې کار ګټه او شي ته خوشاله چې ما امریکا لاټري راوته دا نه خپل وطن نه پریدم کنه ان شاء الله ولې خپل وطن پریدم نو ته ولې لاټري ته اپلای کوله بیا چې نه کوله ورور مې امریکا کې ده هغه ته اپلای کوله تاسو ورور مې امریکا کې ته امریکا کې خدای راته چې دینه ته امریکا ګرانه ده امریکا خو مخه نه خپل وطن ګل وطن ده افرین دغه شوی خو مزه زه واده وکړم نه زما ورته ها ګوره که خبرونه دا اپلوډ کیږي امریکا کې چا ولید لوتال د تل ټول سلیکشن وای ګوره نه بزي ډیره مننه کور دی ودان او یا یو واده را سره بل وکړه ورته زما پیسې کټم بیرته خپل وطن ته راځم دا بیا بادوم صحیح ده خپل وطن ته دا وکم پوښي کټه وکم راوي لګم قربت خپل ډیره مننه او بيخي ډیره مننه کور دی ودان ځوان ته څنګه یې خاص دی او بخنو چې مزاحم شوم درته څنګه ځینې ځوانان وایي چې په وطن کې کار نشته دی ته په کوم باندې کارونه څه خو خلک نه کوي ډیر خلک نه کوي زه په دې یو خبره باندې ډیر ښه عمل کوم وای که د 10 روپو په کارو شرمېدي د 1 روپۍ کس ته واړ شي تا نه خو ښه ځوان څوک نشته ته ورته ولاړ د کار کې روزګار کې او د ځان د کاروبار برابر کړی ولې بل سړی نه کوي موږ نه ولا چې لګیا یو موږ بس غریبي ده بس راځو کار ته خپل مهنت کوو او کوم روپۍ ته پاتې کېږي او شکر الحمدلله کور ژوند روان دی او شکر دی زه شکر دی چې روان دی اختر شپه ده څومره خوشاله یې اختر ته ولا ډیر قرباني کې د خیر او شکر الحمدلله زه شکر دی الحمدلله چې قرباني کې او کاری دې کړی اختر ته او کاټه او ځان ته دې کړی ټول دم کړی دي گاونډیان دې کړی دي ها ځان ته دې کړی گاونډیان دې کړی بس خیرات دې کړی د کار خیرات کوم خو سره کې ها نو څنګه کې ماته یو جوړه چک کاری نه کې تا ولا دکانونه بندي کنه دکانونه بندي خاصه او سات راته ډالۍ کزه سات کوم دی خو خاطر چې کوم یو خی هغه راته راکا دا غواړم کنه
اخلاص دی نو چې هر څه یې وکړل دا خو چې او چې او هڅه چې څومره وکړل ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ژوندی اوس ډېره مننه الله دې سلامت لره ښه درنو ملګرو د اختر شپه او دغه رنګین بازار ته مجاهد راځه دا په څو دي دا خو یخ دي که نه نه ته چې خو ګرمي ده حتما به هغې دلته د سیخ د خولې غواړم دې ته چی وایي کابګیرک او دا چی ده چکنی ده خو دا څونه وخت پخېږي چې زر د انتظار وباسم یو دقیقه کې 3 دقیقو کې ښه نو راځئ موږ 3 دقیقې بعد درته راوګرځو صحیح دی ښه ډېره مننه ته څنګه خاندې ځوانه والله څنګه خاندو بس خوشحاله یې کاږه په پښتو ښه اختر شپه ده خوشحاله یې ورته زما ګپ د خوشحاله وي ښه نو کاري دې کړي ان شاء الله دا لاس ښه ماشاءالله ترې کوم رنګ دې کړی دی مجاهده هغه پام اصطلاح درته وایم هغه دی مکتبي کالي کړي دي او ډېر خوندور رنګ دی دا زما هم ډېر خوښ دی الله دې نصیب کړي رہی کې درکې نه کنه اوس مې هم درکې کور دې ودان الله دې ونه خوشاله اوسې نور چې دي په کار زیاته والم خوشاله اوس کوم یو سره راشه ها خطا سره مرکه وکړو کنه څنګه یې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ژوند چارې څنګه دي الحمدلله ګوره ساعتونو ته دې خپله پام کوه صحیح ده چې کوم یو درنه په لاس نه کړي نه ان شاء او الله هغه به هېر شوي همداسې به نتلی ان شاء الله څنګه یې ته الحمدلله شکر دی خپل خیر نوم مبارک دی نومي توریالی دی توریالی مې که نه الحمدلله ښه ټیټ صحیح افغان یم ورته خود به توریالی یم ننګیالی به مې یم او سودا دې کړې ده که نه ده شکر وکړه څومره دې وکړه یو 2.5 مې کړي 2.5 او ګټه به دې څونه یې پکې ګټه به یو 1100 یا 1100 یا 1200 ګټه وکړي خو 2.5 کې د 1100 ګټلې دي ان شاء الله. سلام علیکم خاص ته څنګه یې وروره سودا دې شوې ده که نه ده شوې یو دوه ګیلاس واړه خو راته راکړه که نه الله په څو دی ګیلاس وړو کې 10 افغانۍ خوږ دی وبه ګورو سلام علیکم ولې ته ودرېږه چېرته لاړې دلته راشه ته څنګه یې زه ښه یم خیر دی ژوند چارې څنګه عزت بخیر کوم ځای نه راغلې را باندې رودات ولسوالۍ نه رودات ولسوالۍ نه چکر دی و بخار چکر هم بخار کې وو سودا دی واغسته که نه سودا به اوس اخلو اوس بیا اخلې خوشحاله یې دا وطنداران ګورې ولې خوشحاله نه یو دا وګوره ماشاءالله دا لکه طوطیان چې ګرځېږي خوشحاله څنګه بس دا وایي چې تا ګورم خوشحاله یم ښه خبره ده دا کار چې دا وګوره خوشحالي کو سره ډېره مننه کور دې ودان یخ شی راته څښئ خوشحاله اوسه دم سلامت لره ته راکړه که نه دا د کوم ځای ګنی دی دا بیسي و روانه کې وروره خوشحاله اوسه تکړی ژوند چارې دې ښې دي شکر الحمدلله شیخ راواله متا خوشحاله اوسئ کوم ځای نه راغلی نه جلال آباد نه شیخ مصری کې نه شیخ مصري کې هم نه راغلی چې دې واغېستل ځان ته تر اوسه نه اغستې ګو اوس دینه پس اخلو شي اخلي ما ته مې یو پکول والا ځان ته یې والا راځه خوښ کزه به تا واله صحیح دی یو پکول یو 9 انچ راته راواله پیسې ورکې ورته وځي ورکوم صحیح دا په څو دی دا به یو نیم سل حساب یو نیم سل صحیح شزتی په سر کې چې په سر کې دراو نه دا خو وړوکی دی دا خو زما سر ته نه راځي لاس نیم دا وړوکی دی غټ کم یو دی خلاص صحیح دی وروره زما خو رښتیا پکول په سر دی ما پام نه دی ورته دا خو ښه دی لرم نو نه که اخلي زه ته اخلم خوشحاله اوسې زه بېرته والم امر کوم ښه چې دې واخېستل سودا نه اوس موږ هم راورسېدو دلته رانه او چې به اخلي د خیره سره یو جوړ څپلۍ اخلو لنګونه اخلو نور چې نه او پکول نه اخلي نه زه پکول نه اخلم ولې؟ ساده سړی بیا سپینه خولۍ په سر کې اوس سپینه خولۍ خو به ځان ته او که پټګۍ وهې پټګۍ مې ډېر ارمان دی خو مړه وابه دې ځان له نو پټګۍ زه بېرته والم که نه نه خیر اسمه امر که زه ته اخلم بس مننه دومره د وسې مې جنتي کېږي شي شکر الحمدلله خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ورو وبخښه نه ته مې په اداب کړلې ښه السلام علیکم ورو خاص دی خیرت دی څنګه ولاړې ساعتونه خرڅې او زه بې ساعته ګرځم بس والا ټول وي ټول دوتان ته نه قربان والا ټول وخت ټول مې څوک هم زه یو کس یم که نه ادم یو څه کنه نواب خان ته یو څه نواب خان ته ولاړ او نواب خان ته باید ویسو که نه ویډیوګانې دې ګورم الله دې ونازوه ډېر ښایسته ویډیو دا ایفون والا وانهلم ها دا باندې څه کې دا خو بېکاره شی دی دا د ماشومانو دی نه بېکاره شی دی ها شی والا چې کار وکړي درته ډېره مننه سودا څنګه ده کېږي شکر دی اختر څنګه دی روان دی الحمدلله اختر تیارې روانې دي ټول خیر ډېره مننه کور دې وران خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ډېره مننه سلام مجاهده دا ښایسته ساعت دی ولا چې دا ما اخیستی وې
صحیح دی وایخلو دا په څو دی یو نیم سل کم یې نه ورکې سیل دی یو سل لس یو سل شل راځي یو نیم سل ریټ دی ها چې کوم یو د خوښېږي یو نیم سل دی سمه ده درنو ملګرو راځئ ورځو مخکې دا پکول په څو دی 50 پکول مې صحیح واغسو که نه ښه دی ښه دی په سر نه کړم دا خو ډېر وړوکی دی که او که راځه راځه بل به درته واخلو سړی او درته یې اخلو دا په څو دی وراره 330 په 330 ته ته څنګه یې څنګه د خیر په غونډۍ ناست یې ستړي شولو ښه ښه دا په 330 دی ګزاره سره وکړه ګزاره وکړه دی دا به 300 درته وشي په یو سره دې شاکې صحیح شو ایله سام وواغسه په دې رش کې راووتلو ښه نو څنګه یې ځوانه شکر الحمدلله دعا دی خیرت دی نوم مبارک دی عثمان غنی عثمان غنی د کوم ځای نه راغلی زم د نګران یم وروره ننګرهار نه راغلی سمیع الله دا سروال ښه څنګه راغلی وې ښار ته راغلم لږ پلار ته مې بوټان واغېسته ښه ځان ته یې چې واغسته ځان ته خو مې بیګا سپلی اغېستی ښه او راغلم دلته مې څنګه دوکان خپل نمبر دې لومړی کړی و پلار دې وروسته کړی و خیر شه داسې وه چې پلار مې راته ویلی چې هغه مې پلار ته اغېستی و خو پلار مې خوښه نه کړه همې ځان ته کړه دا مې پلار ته کړه ښه بیا خو دې حق ادا کړی ورته که څه وکړو پلار خو پلار یې که نه مور دې ژوندی ده الحمدلله چې مور پلار ده خو جنت دي دواړه بلکل او چی دې ورته واغېستل که نه مور ولې نه یار چی دې ورته واغېستل زه خپل د رخ کاروبار کوم جوړې مې ورته واغېستې جامې مې ورته واغېستې یو دوه بیزې مې څه ورته سیلې ویلې دغه مې ورته واغېستې قرباني به کوئ د خیر انشاءالله انشاءالله ښه د کپړو کاروبار کې د رخ کاروبار د رختونو کاروبار کې کچکول مارکیټ کې مې دکان دی انسان دی که نه کله ناکله بیا راتلی بیا راځه خدمت کې دی زه خفه په دې یم چې ورور مې د رختونو دکان لري او زه جامې نه لرم زه خدمت کې م اوس راشه نو اوس نقد به چېرته راځه وشي کچکول مارکیټ ته ځم سوداګر راخلم مردانه دی په کار زنانه خدمت کې دی او دکان نوم دې چی دی عثمان په نوم باندې دکان مې دی عثمان او چې راغلی و عثمان دکان لاس نیولې ماته یې راوړي یعنې دا خو تمامه دنیا یې ګوري زه یم چې مارکیټینګ هم ورته وشي څه نومېږي دکان دی عثمان غنی هغه د رخ فروشي دغه دکان مې ده انسان یې که راغللی زه د خدمت کې مردان څوک راځي ګزاره به ورسره کوې په دواړو سترګو ښه دا کیسه همدلته پرېږدو اختر ته ډېر خوشحاله یې که نه قربانۍ ته دواړه د خوشحالي سمه خبره دواړه د خوشحالي پاکه خبره او په روغ صحت کې اختر در باندې راغی الحمدلله شکر مور پلار هم ژوندي دي موږ او تاسې ژوندي یو وطن کې امن دی سکون دی همدا هر څه ده هر څه الحمدلله نه ډېر راضي یو ډېر شکرګزار یو او ډېر ښایسته وخت هم تېرېږي امارات سره چې راغلی ډېر الحمدلله ښایسته وخت هم تېر الله سلامت لره تاسو سره اوس کې داسې څه چې ته ویل غواړې مهرباني زه دا ویل غواړم چې خپله د مور پلار قدر وکړئ عزت وکړئ او په کشرانو باندې شفقت وکړئ او چېرته چې یاستئ آباد او ښاد اوسئ ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو ځوان ډېرې ښایسته خبرې وکړې ما ته هم ډېر خوند راکړه او ګپ شپ مو سره لګولو او دې ویل چې اول مې پلار ته سپلی اخیستي و هغه یې خوښې نه شول بیا مې ورته نور واخیستل ای ورو دا واسکټې په څو دي وړوکې دا په څو دی ما سره ګزاره وکړه سل افغانۍ ولې اوس خو مې پېژنې ملګرتیا د هغه د کیمرر ته لګېدلې ده ګوره یو نیم سل باندې خپله راځي خو ډېر ګران دي که نه یاره زما د وسې نه دي ښه مجاهده چړې وګوره چړې تېرې کېږي دلته یاره شیخان په څو دي دا په 30 دانه ده نه کرایه 30 ده که نه مکمل به زه اخلم ها دا چې ټول زه وایم په څو یې راکړې څو دا ما ته اوس په څو راکړې په شل یې نه راکړې ښه دې کې ارزانه کوم یو دي دا په څو دي په 10 یې راکړې خو تا 10 ویلې که نه ښه ډېره مننه وروره دا دلته پیدا کېدم غوسه خو نه شولې نه خوشحاله اوسئ زنده باد چړې خو تیارېږي ښه مجاهد ځه نو ای مجاهد دا شی ډېر ضرور دی ګوره دا د چا دي دا په څو دی
10 روپۍ 10 څه خبرې په شلې نه ورکوې دا جواب که دا څوک دی ښه تاسې راځئ یو دوکان ته ننوځو سپلیو ته راځه د جلال آباد بله څنډه درته وښیم تاسو ته درنو ملګرو څنګه یې ځوانه دا د چا دي ستا دي تا په څو دي وروره دا د 700 دا څو نمبره دی دا 140 140 خلک غټ راکړي په څو به راکړي راته 800 700 دی ویلې اوس 800 شو ولې نه نو زیات ولې جګېن نه چې وی پیژندلو 100 روپۍ رانه زیات ها ښه نو اوس په څو راکې ده همدا خوښ دی 600 راکې او دا 800 دا څنګه دي ښه دي چې لږ دوام ډېرو کې موږ خو بیا پیسې نشو ورکولی یو ځل یې اخلو که نه کومې ودانه والم کومه جوړه والم ته تاسې بیا ګپ لګې ما سره ما په عذابې مجاهده موږ ماشومتوب کې چې به سپلۍ اخیستلې موږ ویلې څرمنې والا راکړه که نه کوم څرمنه وه ډېره کتله خو دا څرمنه نه ده لکه چې څه شی ده چینی ده دا ولې داسې شوی دی رګزین دی ښه ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ څنګه دي سودا وې کېږي څومره سودا به دې کړې نن تقریبا 10 درهم مې کړي 10 زره 10 زره کې به څو ګټلي یو 10 درهم مې ګټلي راشه دا چی کوي 10 زره په 10 زره کې ګټلي دا ولې ډېره مننه ټول مودان خوشحاله اوسئ ولې خو ګټلي دي نو تاسې ولې چې هغه کوئ خبره خو دې صحیح ده که نه چې سړي ساه نه دی ورته ښه ډېره مننه درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو کور مودان ځوانانو خبرې اترې مو وکړلې راځئ بل ځای ته ورځو د څه دوکان ته به ورشو دغه دي که نه سپلی دا چا دي دا په څو خرڅ دی خاص دی خیرت دی شکر دی دا په څو دی دا په 5.5 او ما دپاره په څو دی نو ستا خاطر مې کړی 6.5 خرڅه وروره دا څه او د اختر شپه ده نو ما خو دا غټ په 6.5 اخیستی و د ساده ګل د پخ پکړی د الله ولي ښه شی بدله ده خو دې کې راته راکړه ښه شی کوم یو دی کومه دی ته راته راکړه ښه ډیزاین نه دی ورور دا په خدمت کې دی وی ګوره نه تا ویل چې وی آی پي کې ښه ډیزاین نه وی راغلی ډیزاین هم شته دي شپونه هر څه شته دي نوی ډیزاین یې کوم یو دی ډېر نوی راغلی دی ورور نو زبر خو دا خو نه دا ډیزاین نوی ده ورور دا ډیزاین نوی دی که نه او دا خو تعالی دا څنګه دی څو دي دا ښایسته ډیزاین دا 9.5 ښه وی آی پي په دې کې قسمه بل دي دا شی راغلی نوی ډیزاین دا ښه شي دا وروره ښه دا غو مشهور ستوري لپاره موږ راوړي کور دی ودان او دا په څو دی دا 900 شاله زمونږ ریټونه ډېر جایز ریټونه موږ استعمالوو ښه وروره کوم دکان ته راننوتي یو دا عمران بلال سنټر ته وروره کوم ځای کې دی دا جلال آباد چوک تالاشۍ صدیق الرحمن مارکیټ سره مجاهده اعلان یې وکړ انډیواله یو جوړو زموږ حق دی ولې نه ستاسو خدمت کې دی اوس په زرګونو میلیونو خلکو دا کتلی بالکل او جوړه خو حق لرو ولې خو پیسې به هم درکوو داسې نه ده کومه جوړه والو مجاهده نری باندې چی کوم نری چپاړه مشته او سپلای هم را سره شته ده نری سپلای دا ډیزاین وګوره واچو دا ډیزاین د پوخیږي دا کنه مجاهد زما دا شیخ وخت خدا تله صحیح نه ده نه تله وی پی تله ده خطا نه ده کنه یاره ښه مجاهده دغه سپلای وخت دا ته پر ډیره خده ا دې کې ګوتې والا ډیزاین هم شته ګورت والا مجاهد دا ته پر ډیره خده ډیر خوندور سپلای هم ده خو کما ته مفت امرا کې چې یو غنټې د پاره په خوګه بیا هم نه په حکومت بس دا خو ټکټونه دي دا داخلي 300 روپۍ 300 افغاني روپۍ نه هیڅ شی هم نه دی ورو ها او که گزاره سره وکړو نو په 300 هم درکې درته ځکه چې زمونږ د خاطر وسل تاوان کې بکی دا ښه جوړه راغلی ده دا ښه جوړه پکې دي چې کې دا
چې کامره کې مخې ښه صحیح ښه هو که نه مجاهد راشه کیمره کې مو یې وښیه کامره ورته نږدې کړه الله خیر خیر دا خو واړه ده که نه واړه غټ واړه خو لري غټ واړه خو لري مجاهد خوند کوي نه کوي دې ته وګوره هغه قصدن وایي هغه وایي تاسو راړه جوړم ښه ښکاري او هر څه سره ښه ښکاري په دې خاطر یې وایي ښکاري ځکه خو یې نه وایي هغه دې لکه چې جزایي کړې کامره او که نه دا یو څه شو چې لګیا دی خبره کوي ښه دا هم راخیسته جوړه دا په څو ده واچو پکې کې دا واچو دا ډېره خوندوره ده ولاش نه ګوره څه ښایسته سکیچر کې راځي دا ښه سکیچر کې د دې قیمت څو دی دا 800 دواړه یو رقم په خو ماشاءالله دا نرمه جوړه ده ښه دې سوربه وګوره او نرم نوي ډیزاین راغلی چې ما دې دواړه والو ولې نه ما ته یې اخلي بیا نه خو دواړه به خیر دی والو نو ته یو جوړه ما ته واخله که صحیح نه ده دواړه زه به یې تالم پیسې دا درکړي بالکل صحیح شو صحیح ده ستا په دې 3 شو جوړه ورکړه پیسې څه نشي خبره ته چې هغه دې وکړه نو خدا صحیح دا پیک دا پیک کړه صحیح دی پیسې ورکړه بس زه دا نه زه به دې تا غوندې به والم دواړه نه نه ګپ لګو ګپ لګو خوشحاله اوسئ نوم مبارک دی اسماعیل اسماعیل څنګه راغلی د ښار ته دلته ولا راغلو مونږ یې څپلا کې والو دا دکان ته چا ښودلی او که توکلي را برابر شو یاره نه توکلي را برابر شو او درته څنګه معلومېږي چې انصاف به کوي که نه یاره داسې ښه دی ګزاره حال دی خبرو نه خو ما ته ډېر خوند راکړو ډېرې ښې خبرې کولې که نه ماشاءالله نور عملاً به څنګه یي ما ته نه دی معلوم ځکه اول ځل لپاره ورسره مخ کېږم خو زما اراده ده چې دا چپړه ترېنه واخلم خو په دې شرط چې ګزاره راسره وکړي نو ګزاره خو مونږ ټولو سره کوو بالخصوصا تاسو سره ولې نه کوو الله دا واخشتې زه به یې والم دواړه به یو ځای والو بس مشتری چې ګزاره ماشاءالله ورځ تر بلې مشتریان زمونږ ډېرېږي په دې خاطر چې مونږ ګزاره کوو ریټونو کې او وطنوالو سره بس انشاءالله ښه ریټ او ښه خو زمونږ بیا کیسه بله ده که نه زمونږ د جوزا کیسې دي جوزا کې چې غنم وشول بیا به سره ګورو صحیح ده که نه دا به څنګه شي غنم شوي ګوره نه وی جوار کېږي غلط شول مل شي مړه دهقاني چې چا نه کړي همدقسې شی به وي نو چې زمونږ جوار ووتل یا شوله د هغه نه وروسته بیا درته درکوو پیسې بس صحیح دی که نه د شولې حساب دی نو څنګه دی اوس راکې که نه اوس به درنه دا واخلم بیا دا جوړه په څو وي دا 9.5 دا مغه وی آی پی دی مخکې چې دی وی آی پی والا ماشاءالله ښایسته جوړه ده ډېره مننه ټول دې ودان الله دې سلامت لره تاسو باندې بچي اوچ کو الله دې ونازو مسافر ته د جلال آباد انځور وړاندې کوو په دې هیله چې خوشحاله شوي اوسي الله مو سلامت لره ځوانه ټول دې ودان خوشحاله اوسئ الله مو نو درنو ملګرو مجاهد دغه جوړه ولې نه اخلو کرکټ به هم پکې کوو کرکټ به هم پکې کوو خو مجاهدینو لپاره راوړي دي ورور اخی شوقي دا مجاهد دی که نه او که نه پس کوم دا نوی ډیزاین ښه او ښه سپک هم دي اوس پکې دا استعمال ښه سپک هم دي ما دی سپک او ښه شی ولا ماشاءالله او قیمت یې څو دی قیمت یې 1200 ښه دی ولا شي ډېره مننه ځوانه الله دې سلامت لره خوشحاله اوسئ درنو ملګرو له تاسې سخته زیاته مننه چې راسره وئ د جلال آباد دا ښایسته انځور مو وکتلو زه باور لرم چې د هېواد دغه ښایسته انځور نه به تاسې ډېر زیات خوند اخیستی وي محراب ګل مخلص مجاهد مخلص له تاسې اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان